پاکستاني پوځیانو نیمروز کې په افغانانو حمله وکړه. د عام افغانانو د تلفاتو شمیر خلک په قهر کړل. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني پوځیانو نیمروز کې په افغانانو حمله وکړه. د عام افغانانو د تلفاتو شمیر خلک په قهر کړل. پاکستاني پوځیان یو ځل بیا افغانان د غم په ټغر کېنول. په نیمروز ولایت کې د پاکستاني پوځیانو هغه افغانان په نښه کړل چې په سرحدي سیمو کې لاریون کاوه. د سیمې څخه د رارسېدلې خبرې ښیي چې په دې ډزو کې 6 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.